وعلى السلام ورحمة الله. دا محترم و چې د تهجد و فضایل راته ووایه او څو رکعته تهجد غوره دي. غوره طریقه په تهجد کې دا ده چې د شپې دوه رکعاته وکړي. که هر څو رکعاته کې خو دوه رکعاته غوره دي او څلور رکعاته چې کې دا جایز دي. تهجد په دې رابطه د علماو ډېر کتابونه مشترک. کتاب التهجد د امام بخاري کتاب دی. فضل قیام اللیل و تهجد امام آجوری کتاب دی. قیام اللیل ابن نصر مروزی کتاب دی. دارنګه د ابو العالم کتاب دی په نوم د رهبان اللیل. یعنی مختلف کتابونه علماو د تهجد پر رابطه هم لیکلي. تهجد او قیام اللیل د یو شان دي. په دې کې اختلاف دی اصل کې تهجد کوم منځ ته ویل کېږي. راجح قول دا دی چې مخصوصا منځنه بعد وده کېدل او بیا چې کلم ترایش شي بدله تهجد ویل کېږي. تقریبا 22 کیفیات د تهجد نقل دي. 22 دیارلس طریقې د تهجد علامه ابن حزم نقل کړي دي. یعنی طریقې مختلفې څو رکعاته به کې په کوم ترتیب به کې و کیفیت حافظ ابن قیم نقل کړي دي. دیارلس رکعاته کولی شي 19 رکعاته خو دا 8 رکعاته مشهور دي. مختلفو طریقو باندې چې دي دا نقل دي. کولی شي د شپې پاڅېږي 8 رکعاته تهجد وکړي او 3 وتر وکړي. دا طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم نه دا نقل ده. د تهجد خو ډېر تفصیلات دي، ډېر زیات، خو بعضې خبرې د فضایلو نه باید تاسو ته ذکر کړو. هغه دا دی چې کله انسان غواړي چې اوچت مراتب الله ورته ورکړي، الله تعالی یې اوچت کړي، هغه دا ده چې د شپې تهجد پابندي به کوي. دا د مؤمنانو صفت دی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. دارنګه دا د ایمان څانګه ده. مسلم روایت افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة الليل. فرض منځ نه وروسته غوره مونږ د شپې مونږ. دا سبب د دخول د جنت دی. که جنت ته څوک داخلېدل غواړي همیشه د تهجد کوي. یو حدیث کې راځي بخاري مسلم روایت یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اے خلکو سلامونه په خلکو وکړئ، خوراکونه ورکړئ، خپلولي وپالئ. د شپې مونځ کې چې کله خلک ودی جنت ته به داخل شي. تهجد د نبی اسلام دایمي طریقه ده. نبی اسلام په دې باندې همیشه عمل کوي. د دې سره د انسان نفس پاکیږي، نفس د انسان د دې سره مزیدار ګرځي چې کوم انسان تهجد کوي. وګوره تهجد ګوره هغه اوچت عمل ده چې کوم انسان د ورځې ګناهونه کوي هغه تهجد نشي کولی. مقویات د تهجد چې علماو ذکر کړي تقریبا 12 اسباب دي چې هغه کارونه به ته کې بیا به تهجد گزار جوړي. د ورځې به کبیره ګناه نه کوي، بیا الله توفیق درنه اخلي. هیڅ توفیق به الله نه درکوي. خیرونه به د ورځې ورته کې ځا به ډېر نه ستړی کېږي، ډېر ستړتیا سره بیا توفیق الله نه درکوي. الله ته که غواړي چې نږدې شي تهجد گزار جوړ شي. د دې سره ګناهونه هم دې ختمېږي او کمال ته رسېږي. عبدالله بن مسعود وایي که رضی الله عنه وایي د شپې تهجد چې دي دا د ورځې د مونځ نه دومره غوره دي لکه پټ او ښکاره صدقه. دومره فرق دی منځ کې. په صحابه کرامو کې به داسې خلک نه وو چې هغه به تهجد نه کول. یو چا به چې تهجد نه کوله کس به ډېر نادر او ناشنا معلومېده، پلانکې وایي تهجد نه کوي. او نن دور کې تهجد کوونکي ناشنا خلک دي چې دا څه ناشنا خلک دي. د دې وجه نه حسن بصري وایي که تهجد د مؤمن دپاره شرافت دی. تمیم داري باره کې راځي چې کله کومه شپه دغه نه تهجد پاتې شو بیا به بلې شپې ته پاڅېده ځان له به یې سزا ورکوله چې دا ولې پاتې شوي، دا ولې دا کار وشو چې زما نه تهجد پاتې شو. دا عجیبه دا ده چې تو ځان له سزا ورکړې ده په دې باندې چې په آینده کې زموږ نه تهجد پاتې نه شي. نو مؤمن چې غواړي چې اوچتو مراتبو ځان ورسي تهجد د پابندي دي کوي. چاته وایم زه تهجد کوم، خو تهجد پابندي چې ده تل د پاره کوه. د عبادات چې کوم دي د عباداتو سره الله رزق تړلی. کوم انسان چې تهجد کوي، اشراق منظم کوي،
د څاښ منځم کوي، سبا ماښام اسکارم کوي، 5 وخته منځونه په جمع کوي، روزانه صدقه هم ورکوي، خپل ولیم پالي، کبیره ګناهونه د ورځې نه کوي، د قرآن تلاوت هم کوي، 2 سپاره د شپې کوي، 2 سپاره د ورځې کوي، او دعاګانې ډېرې زیاتې کوي. دې انسان ته به الله ډېر سکون ورکوي او ډېر د خوشحالۍ او د اطمینان حیات طیبه به الله تعالی د انسان ته ورکوي چې انسان د دې اعمالو پابند اوسېږي. خو دې سره به څنګه کې حسد به نه کوي، کینه به نه کوي، ځان به د ګناهونو نه ساتي.